سلام او ستړي مشئ. ډیرو ښاغلو لیدونکو د حسیب الله سنگین ټکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغتیا، سلامتیا او نیکمرغي مو په برخه وي او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې کامیاب، سرلوړي او سرفراز اوسئ. ښاغلو لیدونکو، راځو د تیر په څیر یو ځل بیا په مایکروسافټ اکسل له معاشاتو څخه د مالیاتو پر وضع خبرې کوو. چې څه ډول کولی شو په اسانه طریقه باندې مالیات په داسې شکل وضع کړو چې پر مختلفو ارقامو باندې مختلف یعنی اتوماتیک اپلای شي. پس راځو د نوموړې موضوع د توضیح لپاره لومړی مایکروسافټ اکسل خلاصوو. ښاغلو لیدونکو، کومه ډیټا یا کوم جدول چې تاسو ګورئ دا د HSTC ټریډینګ کمپنی سیلري پیرول دی. موږ غواړو چې د HSTC کمپنۍ کارکوونکو ته د مارچ د میاشتې معاشات اجرا کړو. پس د کارکوونکو د معاشاتو د اجرا لپاره له هر څه وړاندې موږ باید دغسې یو جدول تنظیم کړو تر څو د دوی د سیلري ټول معلومات زموږ سره په نوموړي جدول کې موجود وي. قدرمنو لیدونکو، دا چې په جدول کې کوم څیزونه باید شامل وي هغه ستاسو د کمپنۍ یا ستاسو د کاري ماحول په طرز العمل پورې تړاو لري. خو زه راځم په عمومیاتو کې درته په ځینو موضوعاتو خبرې کوم. کوم جدول چې موږ جوړ کړی په دې کې لاندې کالمونه یا لاندې معلومات شامل دي. لومړی موږ او تاسو کالم د نمبر لرو چې په دې کې د هر کارکوونکي نمبر لیکل کیږي. وروسته له هغې نه نیم یعنی د کارکوونکي نوم، په همدې شکل د ټولو کارکوونکو نومونه په دې کالم کې درج کیږي. د پلار نومونه دي او دندې دي د کارکوونکو، پوزیشن، سیلري د دوی میاشتنۍ تنخواګانې، نایټ ډیوټي که چیرته مونږ د کارکوونکو لپاره شپنۍ نوکري ولرو نو د دوی نوکریوالي هم دلته لیکو. ټریول کاست که چیرته یو کارکوونکی چیرته سفر کوي. پس وروسته له هغې نه د دې ټولو ګران ټوټل پیدا کوو. کله مو چې د دې ټولو ګران ټوټل پیدا کړ وروسته له دې نه راځو لومړی ټکس ترې وضع کوو د دولت، او د ډوډۍ مصارف دي چې باید ترې وضع شي، د بانک فیس ترې وضع کوو. نیټ سیلري بالاخره هغه سیلري یا هغه مقدار په لاس راځي چې دوی ته باید ترانسفر شي، یعنی د کارکوونکو خالصه تنخواه چې ټول مصارف ترې وایستل شول، مالیات او هر څه، د وروسته د هغې نه چې کوم مقدار پاتې کیږي په نیټ سیلري کې هغه باید د دوی بانک اکاونټونو ته ترانسفر شي یا دوی ته نقداً ورکړل شي. او بالاخره بانک اکاونټ لرو چې په دې کې موږ او تاسو د کارکوونکو د بانکي اکاونټونه رسوو او بالاخره هماغه ته د دوی سیلري ترانسفر کوو. او ریمارک په نامه باندې کالم دی، که چیرته کوم نظر یا کوم کمنټ وي په ریمارک کې رسول کیږي. پس راځو د نوموړو کارکوونکو د معاشاتو پر اجرا کار کوو. قدرمنو لیدونکو، د معاشاتو د اجرا لپاره زه په لومړي قدم کې راځم د کارکوونکو سیلري یعنی تنخواګانې میاشتنۍ چې ورته تعین شوی، نایټ ډیوټي او ټریول کاست، دا ټول جمع کوم تر څو ماته ګران ټوټل په لاس راکړي. د ګران ټوټل د ایستلو لپاره زه راځم د ګران ټوټل کالم تر پایه سلیکټ کوم او وروسته له هغې له کیبورډ څخه الټ مثبت پریس کوم. په دې سره ما وکولی شول د هر کارکوونکي ګران ټوټل پیدا کړم. دا کارکوونکو ته نه ترانسفر کیږي ځکه له دې څخه ټکس او د ځینې مصارف نور زموږ د کمپنۍ د قانون مطابق نه دي وضع شوي. کله چې هغه ترې وضع شي بیا وروسته د پیسې د دوی اکاونټونو ته ترانسفر کیږي. اوس راځو لومړی ټکس ترې وضع کوو. د ټکس د وضع کولو لپاره ما مخکې په ویډیو کې د افغانستان په مالیاتي قانون یو څه رڼا اچولې وه، خو د بیا ځلې تکرار او ستاسو د پوهاوي لپاره راځم یو ځل بیا تکراروم. د افغانستان پر قانون کې هغه کارکوونکي چې د دوی معاشات له 0 څخه تر 15,000 افغانیو پورې وي دوی له مالیاتو څخه معاف دي، یعنې 0% مالیه پرې وضع کیږي. دوهم، هغه کارکوونکي چې له 15,000 او 1 افغانۍ څخه تر 12,500 افغانیو میاشتنۍ تنخوا لري هغه باید 2% مالیات دولت ته ورکړي. دریم، هغه کارکوونکي چې له 12,500 او 1 افغانۍ څخه تر 1,00,000 افغانیو پورې میاشتنۍ تنخوا لري باید 10% مالیات دولت ته ورکړي. څلورم، هغه کارکوونکي چې له 1,00,000
او 1 افغانۍ څخه پورته تنخواګانې لري هغه باید 0% ټکس دولت ته ورکړي. پس د نوموړي قانون په اساس موږ له وړاندې ایستلي وو چې هغه کسان چې له 0 څخه تر 15,000 افغانیو پورې میاشتنۍ تنخوا لري د هغې د ټکس اندازه 0 ده، یعنې نشته، له ټکس څخه معاف. دوهم هغه کارکوونکي چې له 15,001 افغانۍ څخه تر 12,500 میاشتني عواید لري د هغې اندازه 150 افغانۍ وه، د 12,500 ثابت ټکس. او دریم د 1,00,000 افغانیو ثابت ټکس 8,900 افغانۍ وو او بالاخره له هغې څخه پورته. اوس راځو موږ او تاسو په نوموړې طریقه کې چې غواړو د کارکوونکو د معاشاتو څخه ټکس وضع کړو، دغه دوه ارقام باید په نظر کې ونیسو. یعنې د 12,500 2% ټکس 150 افغانۍ او د 1,10% ټکس 8,900 افغانۍ. دا دوه ارقام دي چې موږ ته په دې فورمول کې پکارېږي. د ټکس کالم په لومړي سیل کلیک کوو او هغه فورمول چې د ټکس د وضع کولو لپاره پکارېږي د هغې په اساس باندې د مختلفو معاشاتو څخه ټکس اجرا کوو. د فورمول د اجرا لپاره راځو لومړی مساوي قوس شروع. د ګرانډ ټوټل لومړی سیل انتخابوو H4 یا H4، یعنې که چیرته دغه رقم یا دغه مقدار چې په ګرانډ ټوټل لومړي سیل کې لیکل شوی H4 که چیرته دغه مقدار کوچنی او مساوي له 15,000 افغانیو سره وي نو په دې صورت کې زمونږ ټکس 0 دی. دا یو موضوع. دوهم F قوس شروع که چیرته همدغه H4 د مونږه کوچنی او مساوي له 12,500 افغانیو سره وي نو په دې صورت کې قوس شروع H4 منفي 15,000 قوس بسته ضرب 2%. دوهم قانون. دریم که چیرته قوس شروع H4 د مونږه کوچنی او مساوي له 1,00,000 افغانیو سره وي په دې صورت کې H4 منفي 2,500 ضرب 2,500 ضرب 10% جمع 150 د 2,500 ثابت ټکس و. وروسته د هغې نه که چیرته H4 لوی له 1,00,000 څخه وي قوس شروع H4 منفي 1,00,000 قوس بسته ضرب 0% جمع 8,900 د 1,00,000 ثابت ټکس و. قوس بسته کوو، یو قوس 2 3 4 قوسه بسته کوو. وروسته د هغې نه انټر کوئ. پس په دې سره موږ وکولی شول چې د لومړي شخص یعنې ذاکر د اسلم زوی چې د موږ سره د اډمین په حیث کار کوي 15,000 میاشتنۍ سلري ورته تعین شوې او 15,000 افغانۍ نوکري اجرا شوې ده او په همدې شکل 1,500 افغانۍ دته د سفر پیسې باید اجرا شي چې ټول 11,500 افغانۍ کیږي او په 11,500 افغانۍ مونږه محاسبه کړله چې دولتي ټکس څومره پرې راځي 2,050 افغانۍ. پس په همدې شکل راځو همدغه د ټکس فورموله په دې مکمل کالم تر پایه اپلای کوو چې په دې سره موږ وکولی شول د ټولو کارمندانو ټکس په یو کلیک او یو فورموله سره معلوم کړو. ولو که 2,000-3,000 روګانې هم ولرو او کارکوونکي هم ولرو او مختلف سلري هم ولرو. همدغه ذاکر مثلا د مونږ سره 15,000 معاش په ځای باندې 2,500 معاش لري یا 2,500 میاشتنۍ تنخوا لري او 200 روپۍ هم نایټ ډیوټي اجرا شوې ده. 1,500 د سفر ورته ورکړل شوي دي. په دې سره د ده ټکس 0 شو، یعنې د ده ګرانډ ټوټل له 4,200 افغانیو څخه کم شو او موږ او تاسو د افغانستان پر مالیاتي قانون کې داسې ویلي وو هغه کارکوونکي چې له 0 څخه تر 15,000 افغانیو میاشتني تنخواګانې لري له هغوی څخه ټکس نه اخیستل کیږي. کله چې 15,001 شو له هغې څخه بیا 2% ټکس ګرځول کیږي.
نو دا چې 4200 دی د دوی ټکس 0 شو. که چیرته راشم او د ده ټریول کاست مثلا 1500 دی 2500 یې کړم نو په دې سره 5200 افغانۍ شوي 4 روپۍ په ده ټکس راځي. وروسته د ټکس د معلومولو څخه موږ له دوی څخه د ډوډۍ مصارف د میاشتې اخلو. تقریبا موږ له کارکوونکو څخه د ډوډۍ 1200 افغانۍ اخلو میاشتنۍ. دریم کارمندانو ته د سلري د انتقال یا ترانسفر کولو په مقابل کې بانک یوه اندازه فیس د دوی نه اخلي. مثلا د هر کارمند نه د میاشتې 20 افغانۍ فیس اخلي. وروسته د هغې نه راځو د دوی نیټ سلري معلوموو، یعنی د دوی اکاونټونو ته څومره پیسې باید ترانسفر شي یا څومره پیسې کیش په شکل باندې چیرته دوی ته موږ ورکوو، څومره پیسې ورته ورکړو نقداً. نو د دغه مقدار د معلومولو لپاره راځو د نیټ سلري کالم په لومړي سل کلیک کوو او وروسته له هغې نه مساوي ګرانډ ټوټل منفي ټکس موږ او تاسو ټکس پرې وضع کړی منفي فود او منفي بانک فی او وروسته له هغې نه موږ او تاسو انټر کوو. پس موږ ته څرګنده شوله چې د هر کارمند لپاره په دې اندازه کومه چې په نیټ سلري کې مشخصه ده معاش د میاشتې په پای کې ورکړل شي. مثلا ذاکر د موږ سره 2500 میاشتنۍ تنخوا درلوده، 500 نایټ ډیوټي او 2500 افغانۍ ټریول کاست چې ټوټل د ده 5200 افغانۍ کېدلې. په دې کې 4 روپۍ د دولت ټکس راغی او 1200 روپۍ مونږ ډوډۍ ته ترې واخیستې او بالاخره 20 افغانۍ د بانک فی چارجز په ده باندې راغلل چې د میاشتې په پای کې باید 3915 افغانۍ ورته ورکړل شي. په همدې شکل راځو مثلا آی ټي افیسر د مونږ سره 40,000 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا لري، 4,000 افغانۍ نایټ ډیوټي او 1500 ټریول کاست چې جمله 45,500 افغانۍ کېږي، 3,450 افغانۍ ټکس، 1200 افغانۍ د ډوډۍ او 20 افغانۍ د بانک فیس په ده باندې راځي چې جمله 4,810 روپۍ ورته باید ورکړل شي د میاشتې په پای کې. خو که چیرته زه د ده معاش د آی ټي افیسر له 40,000 څخه 15,000 ته پورته کړم او نایټ ډیوټي له 4,000 څخه 15,000 ته پورته کړم نو په دې سره د ده د معاش اندازه له 1 لک یعنی 1,15,000 افغانۍ شوه. له 1,15,000 چې کله پورته شي بیا نو هم مالیات په ده باندې 9,200 افغانۍ راځي، 1200 او 20 روپۍ ورسره جمع کېږي چې 19,080 روپۍ ده ته باید ترانسفر شي. اوس که چیرته له موږ څخه څوک پوښتنه وکړي چې د نوموړې کمپنۍ د میاشتنیو معاشاتو د اجرا لپاره څومره پیسو ته ضرورت دی، پس راځو د هغه راپور د جوړولو یا د کتلو لپاره موږ او تاسو د ټولو کالمونو په وروستي اړخ کې یا په وروستۍ رو کې د ټوټل رو لرو او د ټوټل په رو د کارمندانو د سلري څخه تر پایه سلیکټ کوو. وروسته له هغې نه له کیبورډ څخه الټ مثبت یا الټ مساوي پریس کوو. په دې سره موږ ته معلومه شوله چې موږ د میاشتې په پای کې د ټولو کارکوونکو د معاشاتو د اجرا لپاره باید 4,40,000 افغانۍ ولرو یوازې معاشات. دوهم د کارکوونکو د نایټ ډیوټي د اجرا لپاره 3,610 افغانۍ ته ضرورت دی او په همدې شکل د کارکوونکو د ټریول کاست یا د سفریې لپاره 6,600 افغانۍ ته ضرورت دی. په همدې شکل ټوټل چې مونږ سفریه او نایټ ډیوټي د ټول ورسره جمع کړو 15,0210 افغانۍ ته ضرورت دی. په دې کې د دولت مالیه 9,100 افغانۍ کېږي، زمونږ د ډوډۍ مصارف 14,400 افغانۍ کېږي او د بانک چارجز 240 افغانۍ کېږي او ټوټل خالص سلري د کارکوونکو چې دوی ته باید ترانسفر شي بانک ته 4,63,483 افغانۍ کېږي. دا و زمونږ د نن ورځې ترتیب شوی ویډیو. تر بیا چې زه حسیب الله سنګین ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. ورځ او ژوند مو نیکمرغه.